طالبانو د مخکینی حکومت پوځي وسایل خرڅ کړي. راپورونه وایي چې افغان طالبانو د پوخاني ملي اردو پوځي وسایل له ایران سره په سلا مشورې پلوري دي. جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د بهرنۍ رسنیو د راپورونو په اساس ویل کېږي چې افغان طالبانو له ایران سره په سلا مشورې د مخکینی ملي اردو پوځي وسایل پلورلي دي. نېشنل انټرست رسنۍ په خپل یو تازه راپور کې وایي چې ایران طالبانو سره مرسته کړې چې پر حماس ډلې هغه وسلې وپلوري چې له امریکایي ځواکونو افغانستان کې پاتې شوي دي. یاد رسنۍ وایي په 2023 کال کې په اسرائیل د حماس ډلې د بریدونو په لړ کې د هغوی څخه M14 ټوپکې ترلاسه شوې وي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پرې ایښي دي. په راپور کې همدارنګه د هندي چارواکو له قوله لیکل شوي چې کشمیر کې د جیش محمد او لشکر طیبه ډلې هم په هندي ځواکونو بریدونو لپاره M14 او M4 امریکایي ټوپکې کاروي. چارواکو د دې ترڅنګ ویلي د دې ډلو غړو د شپې په تیاره کې د لیدلو لپاره هغه دوربینونه هم کارولي چې امریکایي سرتیرو افغانستان کې کارول. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو هم ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP غړي له امریکایي ځواکونو پاتې وسلې پر دوی بریدونو کې کاروي. شمیرې ښایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د نږدې 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او نظامي تجهیزات پرېښي دي. له ډیورنډ کرښې پورې غاړې د دې وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورل کېدو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان سره به په دې شرط مرستو ته دوام ورکړي چې طالبان د هغوی له ځواکونو پاتې شوي وسلې او نظامي تجهیزات بیرته ور وسپاري. طالب چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې نه یوازې پاتې شوي وسلې نه ورسپاري بلکې ټینګار یې کړی چې داعش ډلې سره مبارزې لپاره ورته نورې وسلې هم پکار دي. تاسو په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا ولیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمن شه.